سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو، یو ځل بیا زموږ یوټیوب چینل د فیسبوک پیج او د ټیک ټاک اکاونټ ښه راغلاست. ملګرو، لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر درس کې د سبجیکټ پروناونس په هکله باندې وغږېدلو چې کوم اووه دانې سبجیکټ پروناونز ول، د هغه په معنا باندې وغږېدلو او د هغه په استعمالاتو باندې وغږېدلو. که څه هم موږ تاسو د اوبجیکټ پر اړه باندې ونه غږېدلو، اوبجیکټ پروناونس پر اړه باندې. دا اوبجیکټ پروناونس چې دی ملګرو، دا هم د سبجیکټ غوندې معنا لري، خو صرف هدف پکې دومره دی چې سبجیکټ پروناون موږ تاسو اسم ورته ورکړی دی، ګرامر چې اسم ورته ورکړی دی، دا مطلب چې دغه سبجیکټ پروناونس په کوم ځای کې چې یو اسم راسي، د هغه اسم پر ځای باندې موږ تاسو دغه پروناونس کارولی سو، خو په هغه صورت کې چې دغه اسم کارکننده وي، یعنی هغه کس وي چې دغه کار کوي. او اوبجیکټ پروناونس هغه ته ویل کیږي چې مفعول د کار وي. یعنی لکه موږ تاسو وایو کنه I am writing on the board، زه پر تخته باندې لیکل کوم، نو زه چې شي سوم فاعل یم، صحیح شو، دې ته ویل کیږي سبجیکټ. او تخته چې شي ده، تخته ده مفعول، یا موږ تاسو په انګلیسي کې ورته وایو اوبجیکټ. نو دغه سبجیکټ پروناونس چې دي د هغه کسانو لپاره استفاده کیږي چې کار کوي، او اوبجیکټ پروناونس چې دي همدارنګه موږ تاسو د هغه کسانو لپاره د هغه کسانو د اسم پر ځای باندې استفاده کولی شو چې هغوی باندې کار کیږي، که هغه شی وي، که مطلب ځای وي، که یو بېجنسه شی وي، که یو انسان وي، که هر څه وي، خو په هغه صورت کې چې مفعول وي، دا مفعول پروناونس موږ تاسو د هغه شیانو لپاره استفاده کولی شو. نو راځئ ملګرو، نن د پروناونس پر دوه نورو برخو باندې خبره کوو. نو انشاءالله موږ به په راتلونکي د مکمل څومره پروناون برخې چې لري، د دې په هکله باندې به مکمل موږ تاسو انشاءالله خبره کوو. ملګرو، که چېرته غواړئ زموږ سره انګلیسي ژبه زده کړئ، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، زموږ د ټیک ټاک اکاونټ هم در سره فالو کړئ، نوی دی نو راځئ دغه ویډیو زموږ سره تر اخره پورې وګورئ. که ویډیو څه معلوماتي ویډیو وه، نو د ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ. موږ تاسو راځو د پروناون درېیمې برخې ته. په درېیمه برخه کې موږ تاسو لرو پوزیسیو پروناونس. ګوره، دا پوزیسیو دا له خپل حروفو څخه هم معلومیږي چې پر څه شي باندې بحث کوي، خو ما شارټکټ ډیفینیشن مې درته لیکلی دی، شارټکټ تعریف مې درته لیکلی دی چې انشاءالله ستاسو به مکمل ډول باندې سر ورباندې خلاصیږي. خو بیا هم که چېرته تفصیلي ډیفینیشن غواړئ، لومړی کمنټ وګورئ، انشاءالله هلته به زه درته پکې لږ غوندې اضافي معلومات هم درکړم او ډیفینیشن به په مکمل ډول باندې درکړم چې ستاسو مکمل ډول باندې سر ورباندې خلاص شي. نو اوس راځو موږ تاسو ډیفینیشن ته. Possessive pronouns show position or ownership. دا تعریف دی. صحیح شو؟ ګوره، موږ تاسې دلته دوه کلمې پکې لرو، چې یو دی position او بل دی ownership. صحیح شو؟ د دواړه مطلب د دې ورکوي چې مالکیت، یعنی موږ تاسو چې د یو شي مالک یو، یو شی زموږ او ستاسو خپل د ځان وي، هغه ته ویل کېږي اونرشپ. صحیح شو؟ یا پوزیشن، مالک وي د یو څه شي. نو راځو په پښتو کې درته تعریفوم. په پښتو کې موږ تاسې تعریفوو. راځو پوزیسیو پروناون ته. پوزیسیو پروناونز ګوره موږ تاسې ویلی شو چې دا پوزیسیو کلمه دې ته ویل کېږي یعنی ملکیتي، یا هم موږ تاسو ویلی شو چې ملکیت لرونکي. صحیح شو؟ ضمیرونه، ملکیت لرونکي ضمیرونه. نو په تعریف کې موږ تاسې دا رقم ویلی شو چې پوزیسیو پروناونز یا ملکیتي ضمیرونه ښیي پوزیشن اور اونرشپ. د دواړه کلمې یوه دي. ښه، ښیي ملکیت، ملکیت ښودنه کوي. صحیح شو؟ دغه اسانه تعریف دی. راځو موږ تاسو مثالونو ته. مخکې له مثالونو نه موږ تاسو په 1 2 3 فرموله کې دغه وزن کوو چې موږ تاسو ته دقیق معلومات وسي. فرض مثال موږ تاسو لرو 1 2 3 فرموله. په 1 2 3 فرموله کې موږ تاسو ویلي چې اول شخص، دویم شخص، دریم شخص موږ تاسو لرو. نو دغه چې دی په دوه ډوله باندې موږ تاسو تقسیمولی شو. په دې کې سینګولر او یا هم پلورل موږ تاسو ورته وایو، واحدي بڼه چې ولري او یا هم جمع چې وي. صحیح شو؟ نو راځو پر دې باندې اول بحث کوو، بیا وروسته مثالونو ته ځو. موږ تاسې په اول شخص کې لرو، موږ تاسې دوه شیانه په اول شخص کې درلودل، یو آی و بل وي. اوس آی چې دی موږ تاسو وایو چې دا واحد دی، وي چې دی جمع دی.
نو اول راځو پر سینګولر باندې خبره کوو چې په اول شخص کې موږ تاسو څه شی لرو. په اول شخص کې موږ تاسو لرو ماین مطلب زما. په دوهم شخص کې لرو yours یعنی ستاسو. دغه ستاسو چې دی هم په جمع کې راتللی سي هم په واحدي بڼه کې، یعنی هم یو کس ته ویل کېږي هم له یو کس څخه زیات دو یا له دو څخه زیات کسانو ته موږ تاسو وایو yours یعنی ستاسو. صحیح شو. اوس راځو موږ تاسو دریم شخص ته. په دریم شخص کې موږ تاسو لرو his hers its. لکه څنګه په سبجیکټ پروناونس کې چې موږ تاسو he درلودل که نه، he یعنې هغه، she مطلب هغه چې د نجلۍ لپاره و. اوس موږ تاسو دلته پکې وایو hers یعنې د هغې. صحیح شو. دلته ملکیت ښودنه موږ تاسو په دال باندې په پښتو کې کوو. د هغې قلم، د هغې فلانکه شی که نه، موږ تاسو وایو د هغه. صحیح شو. نو دلته څه شي کوي؟ ملکیت ښودنه کوي. صرف له he سره RS یو ځای کېږي چې د hers مطلب ورکوي. صحیح شو. نو راځو د جمع بڼې ته چې په پلورل کې موږ تاسو کوم په 1 2 3 فرموله کې شیان لرو. د جمع په بڼه کې موږ تاسو لرو په 1 2 3 فرموله کې په اول شخص کې موږ تاسو لرو ours یعنې زموږ، yours ستاسو دوهم شخص دی، theirs د هغوی دریم شخص دی. یو خبره ملګرو چې دغه ما درته په چوکاټي شکل باندې لیکلي په دې خاطر باندې چې دقیق سر مو ورباندې خلاص شي. لکه موږ تاسو سینګولر پلورل لرو، همدارنګه ټوټل شخصیتونه موږ تاسې لرو او په دې کې ځینې جمع دي او ځینې واحد. For examples راځو examples ته، مثالونو ته یې راځو. That car is hers. دا موټر د هغې دی. Your book is old. Mine is new. ستاسو کتاب زوړ دی، زما نوی دی. The pen on the table is mine. د میز پر سر باندې چې قلم دی هغه زما دی. The smallest cup is yours. تر ټولو کوچنۍ پیاله ستاسو ده. The voice is hers. غږ د هغې دی. The car is ours, not theirs. دا موټر زموږ دی، د هغوی نه دی. I have lost my camera. May I use yours? ما خپله کیمره له لاسه ورکړه. کولی شم ستاسو استفاده کړم، یعنی مطلب دا چې ستاسو کیمرې څخه کار واخلم. They received your letter. Did you receive theirs? دوی ستاسو لیک ترلاسه کړ. آیا تاسو د هغوی ترلاسه کړ؟ یعنی مطلب یې دا دی چې آیا تاسو د هغوی لیک ترلاسه کړ؟ ګوره په دا مثالونو کې په هر جمله کې ما یو درته پوزیټیو پروناون وکارولو. یعنی په دا ټولو کې موږ تاسو د ملکیت په اړه باندې خبره وکړله چې فلانکی شی د چا مربوط دی، یعنی د فلانکي شي مالک څوک دی. لکه فرض مثال زه یو عام ډول کې مثال درکړم، لکه ستاسو اوس موبایل در سره دی، د دې مالک تاسو یاست. صحیح شو. مطلب ستاسو یو موټر دی، د دې مالک تاسو یاست. د یو بل چا موټر دی، د هغه مالک هغه کس دی. نو دغه پروناونس چې دي دا ټول د یو ملکیت لپاره استفاده کیږي. بل موږ تاسې وایو که نه، شاید د ځینو په ذهنونو کې دا سوال پیدا شوی وي چې مطلب که زه ووایم دا زما کتاب دی، نو دا رقم به وایم it's my book. صحیح شو. it is my book. دا دی زما کتاب. فرق یې د دغه او د پوزیټیو پروناونس چې دی دې ته ویل کېږي پوزیټیو adjectives. صحیح شو. یعنی د ملکیت صفات. د ملکیت صفات دا مطلب کله چې موږ تاسو وغواړو پر یو شي باندې وضاحت ورکوو. صحیح شو. زه وایم it's my mobile. صحیح شو. دا دی زما موبایل. نو په دغه ټیم کې ما د خپل موبایل وضاحت وکړلو. مثلا موږ تاسې راځو اور ته. مثلا موږ تاسې وایو Afghanistan is our country. افغانستان زموږ هیواد دی. نو دلته موږ تاسو وضاحت د افغانستان ورکړلو. صحیح شو. همدارنګه موږ تاسو ویلی سو your. This is your pen. دا دی ستاسو قلم. His مطلب موږ تاسو وایو چې د هغه.
This is his book. دا دی د ده کتاب. صحیح شو. همدا رقم مثلا هر لپاره موږ تاسې کو وایو her husband is محمود. د هغې خاوند محمود دی. موږ تاسې راځو ایټس ته. په ایټس باندې ګوره موږ تاسې دا رقم وضاحت ورکولی شو چې its color is blue. د دې شي رنګ آسماني دی. صحیح شو. نو موږ تاسو دلته دا د شي رنګ واضح کړلو. دا د دې صفات شولو. صحیح شو. دې ته ویل کېږي possessive adjectives. اخري یې پاتې دی their jobs are in America. د دوی وظیفې په امریکا کې دي. صحیح شو. یعنې موږ تاسو دغه possessive adjectives د دې لپاره استفاده کوو چې د یو چا په اړه باندې وضاحت ورکوو. صحیح شو. تشریحات ورکوو. او دغه possessive pronouns چې دي د دې دا مطلب دی چې موږ تاسو د یو شي ملکیت دعوه کوو یا د یو شي مالک جوړېدل یا ځان بولو. نو په دغه ټیم کې موږ تاسو له possessive pronouns څخه استفاده کوو. نو انشاءالله مکمل معلومات به زه تاسو ته په اول کمنټ کې هم ولیکم، خو که چېرته ما نه ولیکلي کولی سئ پوښتنه وکړئ په کمنټ کې. په هر څه مو چې سر خلاص نه سو په ازاده ډول باندې کمنټ کولی سئ. انشاءالله موږ به مکمل تشریحات ستاسو لپاره په کمنټ کې هم حاضر وو. نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو په سپېڅلي رب سپارم. ښه وخت، ښې شېبې. الله مو حافظ و ناصر شه.